سختی بی دزن کدن والتفت الساق بالساق د پندو نه روح شروع شي د خپونه یو پندای بلی نه توشي سړی خپل اینی پوهیږي چې روح را روان شو دا ډیر ښه حالت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی امام الانبیاء د زنکدن په وخت کې وی یا الله زه د مرګ د چپو نه پناه غواړم الله ماته اسانه کې زه نه پناه غواړم د زنکدن ډیر سخت حالت ته او ډیر د سختۍ حالت ته د زنکدن چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وای پناه به غوښتله الله مالته پناه راکې دا ډیر سخت وخت دی بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفات کېدو نو دا سر زما د غیږ او د مرۍ منځ کې په دې ځای سر کور زما غیږ زما نمبر زما لاړې زما ډیره بختوره یما چې امام الانبیاء د دنیا نه تو نو کور زماو نمبر زماو غیگ زما و لاړې زماوي ما ولا مسواک نرم لاړې مې ور سرم شریکی شولې اخیری وخت دومره چې درنه کمزورې خلق ته دې سره به ظلم نه کوئ نوکر سره به ظلم نه کوئ فقیر سره به ظلم نه کوئ افسر دې د نوکرانو سره به ښه سلوک کوي خاوند دې د ښځې سره به ښه سلوک کوي دا د ماتحته پلار دې بچو سره به ظلم نه کوي دا د ماتحته بعضې پلارانی بچې هر مطالبه پوره کوي بچې هر څه ته تیار نه دي بخوه دا خو غلطه خبره ده ته پلار شوې نو دا نتیجه یې راووتله بچې وایي نفقه ورکوم خیال ساتم مولي صاحب سوی هغه منم نه دي بخم دا اسې زورورتیا ده دا بچې تنگ راوسته دي او دا د ماتخته خلقو سره ظلم کول ته پلار شوې خو ظلم به نه کوي ته مور شوې الله بچې ستا تابع کو خو ظلم به ورسره نه کوي اسې بې وجې نه دي بخم نه دي بخم د ورځې درې پیرې نه دي بخم په مخه خیرې نو د دې بچیم څه حق دی د بچی د مور او پلار نه علاوه بله اسره شته بچې اسره د پلاری نی او بچې اسره د موري نی نو چې مور او پلارم د اولاد اسره ده کمی کوتاهی به ورته معاف کوي د عفو او د نرمۍ معامله به د بچو سره کوي نبی علیہ السلام ویلو چې وما ملکت ایمانکم د ما تخت خلق سره به ګورې ظلم نه کوئ ظلم در نه چرته ما تخت خلق سره اونشي حدیث مبارک کې راځي چې تاسو له یو نوکر یو غلام سالن پوخ کی پخکړې پوخ کی نو اغم اغه تکي نه وچی و نوړې دوتی والی پدې داغه نه خوله وتلی دا نو ته و خوري او هغه دې ته چوکیداری وکي نه غتم کېدا وای نوړې دو پکې پوری ک پدې ستانه خوله وتلی دا نو د ما تخت خلق سره به سلوک کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا دو خبری امت ته پرېښودل فدخلوا ابواب جهنم دې ته به الله وایي داخل شئ دروازو د جهنم ته خالدین فیها تاسو به همیشه یې پدې کې به همیشه اوسیږئ د مرګ نه پس یا په وخت د مرګ کې به د دې روحونو ته وویلی شي فدخلوا ابواب جهنم خالدین فیها فلبئس مثوى المتکبرین ډیر بد ځای دی د استوګنې المتکبرین د لویي کوونکو دپاره الله چې د لویي کوونکو دپاره کوم ځای تیار کړی هغه ډیر بد دی چې جهنم دی دا الله لویي کوونکو متکبرین خلقو له تیار کړی فرمایي الذین تتوفاهم الملائکة دا هغه کسان دي چې کله وفات کوي دی لره ملائکه ظالمی انفسهم په داسې حال کې چې دی ظلم کوونکو په خپلو ځانونو باندې فالقوا السلام نو پس مخ کې بکړي دوی صلح لرا پیش پکې صلح
وی بما کننا نعمل من سوء چې نه دی کړی مونږ څه عمل بد بلا په جواب کې به ورته ویلی شي ولې نه ان الله علیم بما کنتم تعملون بیشک الله تبارک وتعالی پوه دی په هغه کارونو چې تاسو به کول فدخلوا داخل شي ابواب جهنم اغی دروازو د جہنم تا خالدین فیہا ہمیشہ با اسی گئی پاگی کی فلبئس مثوى المتکبرین پس خام خوابت زید استوگ ندے دا جہنمو المتکبرین دلوئی کو ان کو دا پارا